ایران وایي چې داعش د ایران او افغانستان لپاره ګډ بهرنی ګواښ دی. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونو په ګډون امریکا او لویدیځ په افغانستان کې د ترهګرۍ د موجودیت ادعاوې کړي، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسین کاظمي کمي داعش ډله د کابل او تهران لپاره په سیمه کې ګډ بهرنی ګواښ یاد کړی دی. حسین کاظمي کمي د یاد ګواښ پر وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ مشترکه مبارزه مهمه ګڼلې او ټینګار یې کړی چې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې افغانستان د ایران ستراتیژیک ملګری دی. حسین کاظمي کمي په دې اړه وایي داعش ډله د ایران او افغانستان لپاره ګډ بهرنی ګواښ دی. ویلی شم چې ترهګري او په ځانګړې توګه داعش خراسان ډله د ایران، افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره یو ګډ بهرنی ګواښ دی. د داعش ډلې د ګډ ګواښ پر وړاندې په مبارزه کې افغانستان خپل شریک ملګری ګڼو. د سیاسي چارو کارپو محمد سلیم وایي په افغانستان کې داعش ډله فزیکي وجود نه لري، خو دا لوی هیوادونه دي چې هم یې پیاوړی ښایي او که وغواړي پیاوړی کولی یې هم شي، ځکه په نړۍ کې داسې هیڅ ډله نشته چې د لویو هیوادونو له ملاتړ پرته لویه او پیاوړې شي او وکولی شي چې د دوی په ګټه کار وکړي. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوسنی امنیت د سرپرست حکومت لاسته راوړنه ده او په هیواد کې هیڅ ترهګره ډله شتون نه لري. دوی زیاتوي چې له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره باید سیمه ایزه او نړیواله اجماع رامنځته شي. د پوځي چارو کارپو اختر محمد وایي داعش د غربي نړۍ یو نظامي پروژه ده چې په سیمه کې لومړی د غربي نړۍ د ځپلو وهلو او اقتصاد د تباهۍ لپاره وکارول شوه، او اوس همدغه پدیده یا نظامي پروژه د اسلام آباد د استخباراتو د جنرالانو له ادرسه تمویل، تجویز، مصالح او تربیه کیږي او په سیمه کې د ناامنۍ لپاره د روسانو، چینایانو او ایرانیانو پر وړاندې او ان د افغانستان د جغرافیې د چورولو او تباهۍ لپاره یې کاروي. او یو ځل بیا د همدې داعش ډلې د ادرس په پلمه غربي نړۍ افغانستان کې استخباراتي حضور پیدا کوي. له دې مخکې حسین کاظمي کمي په یوه مرکه کې ادعا کړې وه چې امریکا په افغانستان کې د اقتصادي او امنیتي وضعیت د ګډوډولو هڅه کوي او امریکا یې دغلته له داعش پر ملاتړ تورنه کړې وه.